مورکۍ اوس چې حالت نه څنګه شو در مخکې حالت ښه یې اوس زړه دې بد کې نور هغه نفستنګي و دا شان دي سره کم شوه هغه د دغه تبه و دا شان دي لاره کم ستا و سره اوس دردونه احساس څنګه کوي چې دا دوا دې وخوړه د هغه را وروسته دوستانو تاسو وینئ دغه مورکۍ لس دقیقې در مخه درمل وخوړله په ډېر بد حالت کې و چې سینه یې غورځېدله نفستنګي یې کېدله اوس دا شکر دی د خبرو سوله خبرې کوي انشاءالله په دغه لس دقیقې چې نور تېرېږي دا به انشاءالله خپل پر پښو باندې ولاړه سي دلته تاسو وینئ کورنۍ یې په موټر کې په دغسې حالت کې راوستلې وه اوس به دا خپل پر پښو د خیره سره خپل کور ته ځي حکیم صاحب هم دا دی ورته ناست دی تر هغه چې انشاءالله دا مورکۍ شفا پیدا کوي او پر خپلو پښو باندې به انشاءالله د دې ځای څخه رخصتېږي د دې یو ورور وفات شوی دی تاسې په دعاوو کې یاد ساتئ دې ته هم دعا وکړئ چې خدای شفا ورته کامله شفا ورکړي ولاړله هغه نفستنګي پر خبرو شکر دی راغله نور هغه د اکسیجن دغه د مخ څخه لرې کوي انشاءالله نور به مورکۍ روغه جوړه سي د خیره ستاسو د دعاو په برکت مخکې د مرګ و ژوند تر منځ وه اوس یې دا د اکسیجن پر بندۍ بیخي دا د دوستانو اکسیجن یې پر بند کوي دغه یې د مخ خولې څخه لرې کوي چې نفستنګي بیا کېږي دا د اکسیجن د به په لومړي ځل په زنځلې رسوه نور به انشاءالله مورکۍ د خوشحالۍ احساس کوي او روغه جوړه به وي د دې کورنۍ د په همدا کرونا ناروغۍ مبتلا د هغه به حکیم صاحب درمل ورکوي انشاءالله دوستانو دغه هغه مخامخ تجربه چې تاسې ولیدل انشاءالله نیم ساعت کې اوس تاسې منتظره اوسئ که مورکۍ زموږ ټلیفون چارج ختم نه کوي دلته خو ساده یو څو پیسه د اوس الله پاک شفا ورکړله خوشحال شوه لړزه یې د منځه ولاړه نفستنګي یې کمه شوه بیخي اکسیجن یې پر ځان بند کړي دوستانو بس وینئ تاسې چې د اکسیجن ډبه پر ځان بنده کړله هغه نفستنګي چې کېدله هغه د منځه ولاړله مورکۍ پر خبرو راغلله بس یو څو دقیقې انتظار کوي بس بالا به خدای تعالی کامل حکیم صاحب هم دلې ورته ناست دی مورکۍ د نږدې څخه ویني تاسو هم ټوله دوستانو دغه ویډیو د سره شیر کړئ دعاوې وکړئ د خپلو مریضانو ته حکیم صاحب ته په خپل دعا کې په یاد کې ساتئ چې نن دغسې ډېر مریضان یې موږ ولیدلې چې د ولاړې نه وې د دې خپل پر پښو باندې ولاړې دا د مورکۍ پر خبرو راغله پنځه ویشت دقیقې د دغه درملو څخه تېر شوه چې دا مورکۍ ته مو ورکړله نو مورکۍ په ډېر بد حالت کې وه سینې لړزې درلودلې نفستنګي درلودله نو اوس د خیره سره د اکسیجن ډبه بنده کړه پر ځان باندې اوس به یو ګړی بعد لږ دغه ځای ورته خلاص کړي چې هوا مورکۍ ته راسي بالکل کې بیولی سي بالا بېغم بس الله دې مال څه مخته مو ښه په خیر ولاړ سي بیا هم مریضان دې راولي بالا در لاس ونیسي بالا بېغمه مورکۍ پر خپلو پښو درېدای سي تاسې مورکۍ وینئ انشاءالله بالا به د خپل پر پښو باندې دا ده دا دی تاسې دوستانه وینئ چې مورکۍ خپل پر پښو باندې اکسیجن ډبه باید نځې لرې کړله خدای شفا ورکړله کامله بس انشاءالله دا د خپل پر پښو باندې روانه شوله تاسو دغسې حالت وینئ هغه کسان چې دا کوي